نن کدی مور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجې، کدی خور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجې، کلور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجې. خواتین اسلام که مستورات دي په سطر کې دي پرده کې دي عمر غیرت د وجې. اور عمر ته د اسلام دولت د خپلې خور فاطمه بنت خطاب د وجې میلو دي. د قربانۍ شاته د مور لاس دی، د عمر په اسلام راوړلو کې شاته د چا لاس دی؟ د خور لاس دی. فاطمه بنت خطاب د خور لاس دی. تا په ځایل مال کې د عمر د اسلام راوړلو واقع کتلې ده که نه ده کتلې؟ د خور د وجې نه انقلاب راغی او هغه عمر چې خور کې جلالو او د قرآن اصل ادب دی. مونږ علماء دیوبند کې ادب دی، ډېر خلک خبرې کوي لیکن ادب میلو علماء دیوبند ته دی. چاوی دلیل یې څه دی؟ ما 400 ته راشه، د علماء دیوبند د مدرسې نوم دارالادب دی، د مدرسې نوم د شیخ الادب صاحب دارالادب دی. او ما ته د بل چا مدرسه وښیه چې د هغې نوم دارالادب وي. چې څوک ادب نه پېژني هلته دارالادب نه وي، هلته دارالفساد وي، هلته دارالفساد وي. توجه، عمر د پیغمبر قتل پسې روان. چا ورته جاؤ بہن اور بہنوئی کا خبر لو. ما بل اٹک کې دا خبره کړې وه، زه ته مسلمانان پیغمبر ختمې ورشه خور دې بل مذهب ته اورېدلې ده، غیر دین بل دین ته اورېدلې ده. عمر جلال کې راغی، استاد قاري صاحب پټ شو، خور یې داسې ووله مخې پې تک سور که چې کله یې غوسه ټنډه شوه، هغه صحیفه ورق هغه پیج هغه پاڼه بهر پاتې شوه. خور ته وایي ته راکړه په دې پاڼه څه لیکلي؟ خور ته وایي عمره ته ناپاک یې، پیله ځان پاک کا بیا به دې له لاس وروړې، ځکه چې دا قرآن پاک دی. قرآن پاک، اللہ پاک، نبی پاک. قرآن پاک دے، اللہ پاک دے، نبی پاک دے، قرآن پاک دے. بیا واورا چې اللہ پاک دے، قرآن پاک دے، نبی پاک دے. بدن پاک غواړي، لباس پاک غواړي، نظریه پاک غواړي، عقیده پاک غواړي، سوسایټي پاک غواړي، ماحول پاک غواړي. خوراک ګنده خوراک نه غواړي، حرام خوراک نه غواړي. یو لقمه حرامه نوړې چې په خېټه کې پرته وه 40 ورځې فرض منځ قبلیږي، واجب قبلیږي، درس او تدریس جهاد او تبلیغ قبلیږي، حج او عمره قبلیږي. ها د عبادت د قبولیت دار و مدار دا په اکل حلال سره دی. پس سره دی حلال خوراک سره. توجه، عمر صاحب چې غسل وکړ ځان یې پاک او په پاکو لاسو د قرآن هغه پیج پاڼ راواغسته چې د قرآن ادب یې وکړ، الله ورته د ایمان دولت نصیب کړ. خفه کېږئ مه خو دا خبره واخلې، پخوا نه ترجمې وې نه درسونه و، نه څوک به قرآن چاله ناظرم نه ورتله. او پښتنو، خو پښتنو کې د قرآن دومره ادب و، قرآن له به 2 کپړې ورکول، یو به د قرآن قمیص و بل به د قرآن غلاف و، دا به کمال ادب و. او خبرې د پښتنو په کور کې قرآن مجید کوم ځای پروت و؟ د کور د کمرې د کوټې د دروازې د درشل د پاسه به تخته ټکولې وه، هغې د پاسه به قرآن ایښی و، ادب 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 قرآن ایښی و. دا دې دپاره چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه وي، چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه وي. نن په کور کې ټي وي اوچت پروت دی، ستا د سر د پاسه ټي وي پروت دی، ستا په لاس کې ریموټ کنټرول د تسبیح نشته دی، ستا په لاس کې موبایل د تسبیح نشته. توجه، ناشر قرآن، جامع قرآن، عثمان ذوالنورین، عثمان غنیتا، رب کائنات. د ایمان دولت د ترور د وجې نصیب که چا د وجې؟ چا د وجې؟ راځئ صحابهونه خو قرآن ډک دی، د احادیث ډک دی. تبع تابعین دور ته راشه، د مدرسې سنگ بنیاد دی. ختم القرآن د بنین اور د بناتو دی، د ابن عمر د مدرسې آغاز اور ابتدا ده. توجه، ابو قدامه بیان وکړ اعلی کلمت الله دپاره، خلکو ته وی اسلام دپاره، قرآن دپاره، حدیث دپاره، شریعت دپاره، جهاد دپاره، تبلیغ دپاره، ذکر دپاره، د الله د دین دپاره جان پیش کې، مال پیش کې، اولاد پیش کې. زه د جان مطالبه کوم، د الله دین دپاره جان پیش کوو به